خالد زدران کابل کې چاودنې یوازې یو ټن ټپي کړی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم د کابل امنیتي قومندانۍ په کابل کې د استقلال هوټل مخې ته په چاودنې په خپلې کړي دي. د امنیتي قومندانۍ بیان خالد زدران ویلي چې چاودنه د استقلال هوټل مخې ته چیرته چې د افغانستان وژل شو مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسب غونډه روانه شوې ده، خو په خبر یې پیښه کې یوازې یو تن ټپي شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې سیمه ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او پیښه په اړه یې پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې د چاودنې په اړه کوم چا او کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.